دا مې داجي راکړې ستا دپاره. کشمالي څنګه چې دا چک خالي دی همدغه رنګ زموږ ذهنونه او ضمیرونه خالي دي. دا په تاسو شو زه ړوند وم، هیله مې سترګې وغړېدې. دا تا څرنګې خبرې شروع کړې دي؟ کشمالي موږ چې په دې ښارونو کې په حرامو حلالو پسې داسې منډې وو لکه چې د دې نه بغیر زموږ ژوند به نیمګړی پاتې شي. خو داسې نه ده کشمالي. نن ما ته د خپل کلي یو زمیندار په مخ کې ځان ډېر سپک ښکاره شو کشمالي. سره د دومره ماله حاله ما د هغه هېڅ امداد ونه کړی شو، هېڅ امداد مې ونه کړی شو. ته لږ ارام وکړه. ما ته معلومه شوه کشمالي، معلومه شوه ما ته چې دا صرف ځان له دوکه ورکول دي. ځان سره دوکه ده، دروغ دي، فریب دی. دا هېڅ هم نه دي. لاړه شه کشمالي، ځه اوږده شه. کتاب د ژوند یو بې ضرره ملګری دی بچې. کتابونه ګورئ، ما ته وګورئ، نظر مو په پرېوتو دی، خو چې کتاب مې نه کتلی نو زه یم ګنې څه رانه ورکړم. ځه بچې، الله دې مل شي. ورځه، د خدای مې سپارم. السلام علیکم. د خدای په امان. بچې ته کله کاکاجي زه تاسو له مجبورې راوستم، زه تاسو له یو تپوس له راغلم. وایه وایه بچې، څه مسله ده؟ کاکاجي ما ته پته ولګېده چې زما په رګونو کې کومه وینه ګرځي. دا رامو د ګټې ده کاکاجي، زما سکون یې ختم کړی، زما خوشحالۍ یې تروړلې دي. ما ته څه لار وښایي کاکاجي، ته څه لار وښایي؟ بچې ته ژوند ته د حقیقت په سترګه وګوره. هر څوک د خپل کردار په آینه کې وینه. د رزق حلال لټون وکړه او د هغه بېوسو او محتاجو خلکو دردمند شه، د کومو سترګې چې ستا په لور دي.